بسم الله الرحمن الرحیم. د خوست ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. استاد دلبرګل سروری یم. نن ورځ د اتم ټولګي ریاضي د طاقت قوانین تشریح کوو. تېره ورځ موږ او تاسو د طاقت قوانین مو ښودلي وو چې دوه د ضرب دپاره وو، یو د توان د رفع کولو دپاره وو. یعنې یو د طاقت قانون وو که چېرته A په توان د n وي ضرب یې B په توان د n وي، یعنې که قاعدې نه یې مساوي، توانونه مساوي وي، نو قاعدې سره ضربوم او په خپل توان یې لیکم. دویم قانون مو هم یعنې که چېرته A په توان د n وي ضرب یې A په توان د m وي، نو قاعدې نه یوه قاعده انتخابوم، توانونه سره جمع کوم n جمع m. دریم حالت مو یلی و که چېرته یو طاقت وي هغه بیا د بل توانلون دی وي A په توان د n کول په توان د m، نو قاعدې نه قاعده خپل هغه قاعده لیکلی کېږي، توان په توان کې ضربېږي n ضرب m. دا مو د تېره ورځې درس و. دا که انشاءالله وروسته مې بیا مثالونه که حل کړو، یو څه مثالونه مو که حل کړي وو. څو نن درس د درې قوانینو یلی یو، نن یې څلورم قانون یایو. څلورم قانون که چېرته A شامل د حقیقي عددونه وي، n او m شامل وي د تام عددونو څخه، په نتیجه کې A په توان د n تقسیم A په توان د m مساوي کېږي. که چېرته د تقسیم په حالت کې موږ او تاسو داسې طریقه وکړه، د تقسیم په حالت کې قاعده مساوي وي، نو د صورت توان نه د مخرج توان تفریق کوو یا منفي کوو. A د A سره مساوي دو، قاعدې نه یوه قاعده لیکم، د صورت توان n منفي m د مخرج توان. یو مثال کې لیکم، زه مثال منفي دوه عدد دی، دا شامل د حقیقي عددونو له سیټ څخه دی، 3 او 15 عددونه دا هم شامل د تام عددونو څخه دي، نو زه لیکم چې منفي دوه په توان د 15 بر منفي دوه په توان د 3 قاعده مساوي دي. منفي دوه د منفي دوه سره مساوي دی، نو قاعده یوه قاعده لیکم، منفي دوه د صورت توان نه د مخرج توان منفي کوم 15 منفي 3، منفي دوه په توان د 15 منفي 3 منفي مثبت دوه، یا د 15 نه 3 لوټ شي 2. پنځم قانون یې لیکم، که چېرته A او B شامل د حقیقي عددونو له سیټ څخه وي، n او m زه د تام عددونو د سیټ څخه راواخلم، په نتیجه کې A په توان د m بر B په توان د n دا مساوي کېږي. که چېرته داسې تعریف کوو، پنځم قانون، که چېرته د طاقت په قوانینو کې د تقسیم په حالت کې توانونه سره مساوي وي او قاعدې یو د بل خلاف وي، نو قاعدې په خپل منځ تقسیموو. لکه څه رقم ته مو چې په ضرب کې یلي وو، ول د قاعدې ضربېدې، دلته قاعدې تقسیمیږي، قاعدې سره تقسیموو او د توان څخه یې یو توان لیکو، A بر B کول په توان دی n. یو مثال کې لیکم، منفي 3 حقیقي عددونو سیټ نه دي، 4 بر منفي 15 4 توانونه مساوي دي، د یو توان نوم دی نیسمه، قاعدې تقسیموم، منفي 3 منفي 4، منفي چې په منفي تقسیم کې مثبت پاتې بشي 3 بر 15 کول په توان دی 4. دا هم پنځم حالت و. شپږم حالت یې هم یایم، شپږم حالت یې
د A پتوان د صفر دا مساوي کېږي د یو سره. یعنې که چېرته A هر عدد وي یا یو حقیقي عدد وي پتوان د صفر نه رفع شوی د خپله څه سره مساوي کېږي؟ A پتوان د صفر مساوي کېږي د یو عدد سره. دا رابطه هم ثبوت کوو. نو زه لیکم چې A پتوان د صفر دا مساوي کېږي د یو سره. د دې لپاره لیکم چې A پتوان د n بر A پتوان د n. تقسیم حالت ده. تقسیم کې مونږ او تاسو دوه حالتونه یلی وو. که چېرته قاعده مساوي وي د صورت وانه د مخرج توان منفي کېږي او که چېرته توانونه مساوي وو د صورت په مخرج نه تقسیمیږي. نو دا دواړه شرطونه تطبیق کوو. اول دا هم توانونه مساوي دي هم قاعده مساوي دي. مونږ اول په اول شرط له مخې اول قاعده مساوي په نظر کې نیسو. نو کله چې قاعده مساوي شو د قاعده نه یو قاعده انتخابوم A پتوان د صورت وانه د مخرج توان منفي کوم n منفي n مساوي کېږي A پتوان د n منفي n n نه چې n وشي صفر. دغه ته زه اوله رابطه یم. دغه رابطه بیا راخورم A پتوان د n بر A پتوان د n مساوي کېږي. ویس توانونه مساوي نیسم قاعده په قاعده نه تقسیموم. A بر A کل پتوان د n. A چې په A تقسیم کما یو کل پتوان د n. یو چې په هر عدد نه پورته شي یعنې زه لیکم چې یو پتوان د 25 بیا هم څه کېږي یو کېږي. یعنې د ضرب په عملیه کې یو د عینیت عنصر دی. هر څومره چې په خپل ځون کې ضرب کړي بېرته هماغه عدد بیا خلاصه راکوي. زه لیکم 25 ورکه ضرب کوم یو ضربي یو ضربي یو یو ضربي یو. که زر وره ضرب شي بیا هم څه کېږي هماغه یو کېږي. که n وره ضرب شي بیا هماغه څه کېږي هماغه یو کېږي. نو یو پتوان د n دا مساوي کېږي په یو سره. دی ته زه دویمه رابطه یم. نو د اوله او دویمه رابطه د اوله او دویمه رابطه چپ طرفونه سره مساوي دي. دا A پتوان د n بر A پتوان د n. دا هم A پتوان د n بر A پتوان د n. دا خپل منځونو سره مساوي دي. نو مونږ هیلای شو کله چې د مساواتو چپ با مساوات وي چپ طرفونه سره مساوي شو نخي طرفونه هم سره مساوي دي. نو زه لیکم چې A پتوان د صفر مساوي کېږي په یو سره. هم دارنده د طاقت په قوانینو کې که چېرته مونږ یو منفي توان ولرو منفي توان کولی شو چې په مثبت باندې تقسیم کړو. زه لیکم چې A پتوان دی منفي n دا مساوي دی یو بر A پتوان دی n سره. یو بر A پتوان دی n سره. یعنی که چېرته یو منفي توان موجود وي کله چې د منفي توان موږ تاسو مثبت تړو نو یو صورت ورکوو پر مخرج کې A پتوان دی n لیکو. دا رابطه هم ثبوت کوو. دا رابطه هم د دغه رابطې څخه ثبوت کېږي. کله چې موږ او تاسو دا رابطه ثبوت کوو نو موږ او تاسو باید دا وي یا دا مقابله کړې وي چې A پتوان د صفر خپله څو سره مساوي کېږي یو سره مساوي کېږي. یعنی دلته که زه ولیکم چې سل پتوان د صفر بیا هم څه دی
یو دی. که ډېر لوی عدد ولیکم په 2 3 4 5 په توان د 0 بیا هم څه دی؟ یو د جذري عدد وي، حقیقي عدد وي. هر رقم د عدد وي بیا کله چې د 0 په توان پورته شوی وي همغه عدد خپله د یو سره مساوي کېږي. نو د دې رابطې د مساوات یا په دا طرف نه عملیه اجرا کومه، دا طرف په لاس ترې راوړم، یا په دا طرف نه عملیه اجرا کومه، دغه طرف په لاس ترې راوړم. نو په دا نظام عملیه اجرا کوم، زه لیکم چې یو بر ا په توان د n دا مساوي کېږي یو عدد. موږ مختیلی وو چې هر عدد په توان د 0 مساوي د څو سره ده؟ د یو سره ده. د یو په ځای زه د دغه عدد مطابق قاعده لیکم، زه لیکم چې ا په توان د 0 خپله د څو سره مساوي د یو سره بر ا په توان د n. د طاقت قوانینو په اساس که چېرته قاعده مساوي شوې د صورت توانه د مخرج توان منفي کېږي. قاعده یوه قاعده لیکم، د صورت توان 0 منفي د مخرج توان n. دا مساوي شي ا په توان د 0 نه چې هر عدد منفي کم منفي هغه عدد کېږي ا په توان د منفي n. نو مساوات په دا طرف نه عملیه اجرا کړه، په نتیجه کې دا طرف وروکړو. نو موږ تاسو یې چې ا په توان د n همیشه دپاره مساوي کېږي یو بر ا په توان د n سره. راځو اوس د دې مربوطه مثالونه حل کوو. مثالونه د طاقت قوانینو مربوطه مثالونه. اول مثال دی چې 2 په توان د 3 ضرب یې 2 په توان د 4. د طاقت قوانینو په اساس یې دغه رابطه ساده کړي یا حل کړي. نو د طاقت قوانینو اول قانون موږ تاسو یې که چېرته د ضرب په حالت کې قاعده مساوي وي توانونه په خپلو منځونو کې سره جمع کېږي. قاعده نه یوه قاعده لیکم 2 توانونه 3 جمع 4 مساوي کېږي 2 3 جمع 4 و یعنې 2 په طاقت 3 ضرب 2 په طاقت 4 د څو سره مساوي شوه؟ د 2 په توان د و سره. دویم مثال 14 په توان د 9 کل په توان د 4. مخته مو هم رابطه ښودلې وه که چېرته د یو عدد وي یا د ا په توان د n عدد وي هغه هم د m په توان پورته شوی وي، نو موږ او تاسو یې توان په توان کې ضربوو. نو 14 کل په توان د 9 ضرب یې 4 مساوي کېږي 14 9 ضرب 4 16. دریم هم 2 په توان د منفي 2 کل په توان د مکعب یا 3. دا مو هم د دغه فارمول نه مخکې هم حل کولی شو، لږه عملیه مخته نوره به وای شو. نو دا مو هم ویلي وو که چېرته د ا په توان د یو عدد وي دا د ام په توان پورته شوی نه n په m کې ضربوو. دغه هم n دی دغه هم m دی. نو زه لیکم چې 2 په طاقت منفي 2 ضرب یې 3 2 په طاقت دی یا 2 په توان دی منفي چې مثبته ضرب کې منفي 2 ضرب 3 شپږ 2 په توان دی منفي شپږ. که دغه غوړو دغه توان هم مثبت کو نو د هغې فارمول نه مخکې چې ا په توان دی منفي n مساوي کېږي یو بر ا په توان دی n سره. نو دا لیکو چې یو بر 2 په توان دی علامه به مثبت شي شپږ سره. څلورم 1.3 ضرب کل په توان دی منفي 3. همدغې قانون استفاده کو 1.3 خپل لیکو توان مثبت کوو کل په توان دی منفي 3 دا مساوي شي یو بر 1.3
کل فتوان دی 3. پنځم حالت لیکو، پنځم مثال لیکو. 15 فتوان دی منفي 1 دا هم مثبت فتوان ته اړوو مساوي کیږي 1 بر 15 فتوان دی مثبت 1 سره. و مثال منفي 15 کول فتوان دی منفي 21 منفي 15 کول فتوان دی منفي 21 دا به مساوي شي قاعده خپله قاعده لیکو. یعنی دا که نوره کوم تغییر نشو راوستی، صرف دغه علامه یې مثبت کوو، خو دغه علامه نه مثبت کېږي او د صورت علامه مثبت کېږي. نو لیکم چې دا مساوي منفي 15 کول فتوان دی منفي 21 دا مساوي کېږي 1 بر منفي 15 کول فتوان دی علامه به چی شي مثبت بشي. اتم مثال دلته هم یوه رابطه ده چې a فتوان دی منفي a فتوان دی n مساوي کېږي منفي a فتوان دی n سره. آیا دا رابطه درسته ده او که درسته نه ده؟ زه قیمتونه ورکوم. n ته زه یو ځلې 2 قیمت ورکوم، بیا n ته 3 قیمت ورکوم. 2 جفت عدد دی، 3 تک عدد دی. 2 عدد د ټولو جفت عددونو نمایندګي کوي او 3 عدد د ټولو تک عددونو نمایندګي کوي. نو زه لیکم چې n ته 2 قیمت ورکوم، نو لیکم چې منفي a فتوان دی 2 دا باید مساوي شي د منفي a فتوان دی 2 سره. کله چې هر منفي عدد د جفت فتوان رفع شوی یا پورته شوی علامه سره همدغي مثبت کېږي. یعنې زه دا لیکم چې منفي a ضرب منفي a دا هم یو توان لري، دا هم یو توان لري. منفي ضرب منفي مثبت a ضرب a مربع. یعنی کله مو چې دا د توان رفع کړو څه راغلو a مربع و علامه چې شوه مثبت شوه. نو دغه د جو د دوه د فرا سره دغه کړو د تاک دی پر ګورو منفي a کول فتوان دی 3 آیا دا مساوي دي د منفي a کول مکعب سره. منفي عدد دا داسې لیکم چې منفي a ضرب منفي a ضرب منفي a. منفي ضرب منفي مثبت، مثبت ضرب منفي منفي a ضرب a مربع یا قاعده مساوي دي. قاعده نه یوه قاعده انتخابوم 2 1 جمع 1 2 2 جمع 1 3. نو دغه رابطه منفي a مکعب ولس روغه د مکعب د پرستګ وکړو. نو موږ په عمومي حالت ویلای شو چې د a فتوان د n مساوي کېږي منفي a فتوان د n سره. دغه رابطه د n مساوي جفتو عددونو لپاره صدق یا صحت نه کوي او د n مساوي تاکو عددونو لپاره صحت یا صدق لري. یعنی که دغه رابطه که موږ تاسو د n په ځای یو تاک عدد وضع کو همیشه د لپاره د رابطه صحت دو، او که جفت عدد وضع کو د رابطه بیا صحت نه لري.
بل عنوان لیکو کسري توانونه او قوانین. کسري توانونه او قوانین، یعنی هغه عددونه چې توانونه یې کسرونه وي یا کسري عدد وي. د دې لپاره موږ تاسو درې قوانین لرو یا درې قانونه لرو چې یو د ضرب لپاره دی او بل د جمع لپاره دی او بل د تقسیم لپاره دی. نو اول ګورو چې څنګه یو ته جذر لاندې عدد مونږ او تاسو کسري توانونو ته بدلوای شو یا د طاقت قوانین ته اړوای شو. یو عدد دی ا په توان دی ام عدد دی دا هم تر ان جذر لاندې دی. کله چې زه دا د طاقت شکل ته بدلوم نو لیکم چې ا په توان دی د دې عدد توان په څه شي تقسیمیږي؟ په درجه نه ام بر ان. ام بر ان عدد خپل یو کوم عدد دی؟ یو کسري عدد دی. نو اول قانونی زه لیکم که چېرته د ا شامل د حقیقي عددونو نه وي، ایکس وای زد هم شامل د حقیقي عددونو نه وي، او ان یا یو بر ان شامل خپل کوم عدد وي؟ کسري عدد وي. نو زه رابطه لیکم چې ایکس ضرب ا په توان د یو بر ان جمع یا منفي وای ضرب ا په توان د یو بر ان جمع یا منفي زد ضرب ا په توان د یو بر ان د مساوي کېږي. مخته مو هم ویلي وو چې دا خپله مشابه حدونه دي ا په توان د منفي یو بر ان، دا هم ا په توان د منفي یو بر ان، ا په توان د منفي یو بر ان. فورمول مو هم ښودلی کله چې د مشابه حدونو له جملې څخه یو مشابه حد ورته لیکو او نور د جمع او یا د تفریق په حالت کې ټول لیکو. یا په دې ډول هم ویلی شو چې ا په توان د منفي یو بر ان، ا په توان د یو بر ان، ا په توان د یو بر ان، ا په توان د یو بر ان. دا په ټولو عددونو کې مشترک عدد دی، مشترک یې نیسو ا په توان د یو بر ان. در ټولو حاضر حالا په دا حد نه تقسیموو، یعنی زه لیکم چې ایکس ا په توان د یو بر ان تقسیم یو ا په توان د یو بر ان. دا به دې سره ختم شي، مساوي شي او ان سره ایکس علامات د جامع او منفي علاماتو دا هم چې روخلمه دا به دې سره ختم شي، مساوي بشي په وای سره جامع او منفي. دا هم چې په دا تقسیم کې چې پوت شي زد به پوت شي. نو لیکم چې x جمع منفي y جمع منفي z ضرب a په توان د یو بر n. موږ او تاسو د دې فارمول له مخې هر عدد کولی شو چې جذر ته هم داخل کړو او جذري عدد هم د طاقت په ډول په دې ډول لیکو، او که د طاقت په ډول عدد وي هم موږ او تاسو جذر ته په دې ډول داخلوو. نو n د جذر درجه ده او m د عدد توان ده. نو n د جذر درجه ده او n د عدد توان ده. نو زه لیکم چې a په توان د یو تر n جذر لاندې. یو مثال کال کوم. 2 ضرب 3 یو بر 3 جمع 4 ضرب 3 یو بر 3 منفي 3 ضرب 3 یو بر 3. نو 3 یو پر 3 3 یو پر 3 دا په ټولو کې مشترک دي. یو مشترک نیسو 3 په توان دی یو بر 3. نو دا عدد چې په دا تقسیم کو پوه بشي 2 جمع 4 منفي 3
2 جمع سل اوه شپږ. شپږ منفي 3 3 ضرب 3 په توان دی 1 پر 3. 3 ضرب د عدد جذر ته وړو در مکعب جذر لاندې 3 په توان دی خپله د 3 سره مساوي کیږي. نو نن ورځ مو د کسري توانونو قوانینو نه یو قانون وایو، دوه قوانین به انشاءالله بیا په راتلونکي درس کې وایو. نو تر راتلونکي خپرونو پورې تاسو ښه شپه او ښه ورځ ولرئ.